د ولایت په کچه باید داسې پروژې پلان شي چې مرکز او مرستندویو ادارو ته د منلو او د تطبیق وړ وي. دغه څرګندونې د لغمان والي محمد آصف ننګ نن د ولایتي پرمختیایي پلان جوړونې د لارښود د ورځني ورکشاپ د پیل پر مهال وکړې. په دې لارښود او روزنیز پروګرام کې چې د لغمان ولایت د اقتصاد ریاست او اصلاح ادارې له لوري برابر شوی و، د بیلابیلو ادارو مسؤلینو او د ولایتي شورا غړي محمد ظاهر حسین خیل هم پکې برخه اخیستې وه. لومړی د لغمان ولایت د اقتصاد رئیس شفیق الله احساس د دې ورکشاپ د جوړښت او اړتیا په اړه له خبرو کولو سربیره یادونه وکړه چې د پلان جوړونې غوښتنې او د پلان په هر اړخیزو مراحلو بحثونه او پایلې به یې په دې 2 ورځني ورکشاپ کې ترلاسه کړي. همدارنګه د ولایتي شورا غړي محمد ظاهر حسین خیل هم په خپل وار ویل چې دا ډول ورکشاپونه د راتلونکي مالي کال د پروژو په ښه تطبیق کې مؤثر تمامېدلی شي. د لغمان والي محمد آصف ننګ لومړی د اصلاح ادارې او د اقتصاد ریاست له مسؤلینو مننه وکړه چې دا ډول مهم پروګرامونه ترتیبوي. هغه وویل د ولایت په کچه باید داسې پروژې پلان شي چې مرکز او مرستندویو ادارو ته د منلو او د تطبیق وړ وي. ښاغلي ننګ زیاته کړه چې په دې ورکشاپ کې د پرمختیایي پلان په ټولو اړخونو له پوره فکر او غور وروسته هغه پریکړې ترسره شي چې په دې ولایت کې د پلي کېدو وړ او پر وړاندې د ستونزو حل ته اسانه رسیدګي وشي. نوموړی وایي راتلونکي کال لپاره یې له 100 زیات لومړیتوبونه په پام کې نیولي چې د انکشاف برخه پکې تر ټولو ډیره غني ده. دغه راز هغه وویل چې د سترو پروژو په پیل سره به د لغمان اوسیدونکي په بیلابیلو برخو کې د بنیادي کارونو شاهدان اوسي.